ننګرهاریانو او لغمانیانو ته ډیر ښه او زبردست خبر. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر له ننګرهار څخه تر ټولو ډیره رایه واخیسته او ترڅنګ یې ډیر مهم غړی فضلي شتون چې ښاغلی فضلي د ننګرهار ده، نو ننګرهاریانو ته به ډیر زبردست کار وکړي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی خبر ننګرهار کې څه کیږي او فضلي څه وایي. په ننګرهار کې د هوایي ډګر لپاره د ځای د انتخابولو پروسه د یو ایټالوي شرکت له لورې پیل شوې ده چې په 5 میاشتو کې به هغوی د روداتو ولسوالۍ یا ګمبیري دښته کې خپلې چارې بشپړې کړي او له هغه وروسته به معلومه شي چې هوایي ډګر په کوم ځای کې جوړیږي. د ولسمشر ستر سلاکار ډاکټر فضل فضلي په دې اړه لیکلي دي چې د تکتیال په نوم یو ایټالوي شرکت سره د 50 میلیونو افغانیو په ارزښت قرارداد شوی ترڅو په روداتو ولسوالۍ او ګمبیري دښته کې د فیزیلیټي سټډي چې دغه مطالعات درې اونۍ مخکې پیل شوي او په 5 میاشتو کې به بشپړ شي چې له هغه وروسته به په 2 میاشتو وروستي ډیزاین واخلي، یعنې 7 میاشتې وروسته به په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شي. فضل فضلي په خپله فیسبوک پاڼه کې داسې لیکي: د هیواد جمهور رئیس سره په کتنه کې د ننګرهار د ولسونو یو عمده غوښتنه د ټولو ختیځو ولایتونو لپاره د یو هوایي ډګر جوړول و ترڅو د دغه ولایتونو کرنیز او نور محصولات بهر ته ولېږدول شي او ترڅنګ یې د دغه ولایتونو حاجیان او نور کاروباریان د کابل هوایي ډګر په ځای همالته لنډ مستقل هوایي ډګر ولري. هغه زیاتوي د ننګرهار اوسنی هوایي ډګر د پوځي مقاصدو لپاره کارول کیږي او بل دغه هوایي ډګر د لویو الوتکو لپاره مساعد نه دي. نو جمهور رئیس د همدغو ژمنو په لړ کې د ترانسپورټ او ملکي هوانوردۍ ادارو ته لارښوونه کړې وه چې په ننګرهار کې د یو پراخ هوایي ډګر د جوړولو امکانات وسنجوي او ژر تر ژره د عملي چارې پیل شي. هغه مخکې لیکي: له نیکه مرغه د روان کال د قوس په نهمه د ټکټیال په نوم یو ایټالوي شرکت سره د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی ترڅو د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ او ګمبیري په دښته کې فیزیلیټي سټډي وکړي چې له نیک مرغه 3 اونۍ کېږي دغه مطالعات پیل شوي ترڅو معلومه کړي کومه سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده. دغه فیزیلیټي سټډي به د مهالوېش سره سم په 5 میاشتو کې وشي او وروسته له هغې به د هوایي ډګر ځای تثبیت او په 2 میاشتو کې به نورې تفصیلي ډیزاین بشپړ شي، یعنې دغه هوایي ډګر عملي چارې به په 7 میاشتو کې پیل شي. هغه په آخر کې وایي: د یادونې وړ ده چې دغه هوایي ډګر به له ملي بودیجې څخه د جمهوري ریاست د عملیاتي واحد لخوا لکه د دارالمان ماڼۍ او د پاغمان د بالاباغ د قصرونو په څیر په چټکۍ سره جوړ شي او که خدای کوه له دې سره به د ختیځو ولایتونو د ولسونو یوه لویه ستونزه په دایمي توګه حل شي. دویم ښه خبر لغمانیانو لپاره. د لغمان چارواکي وایي: د دې ولایت اړوند مهترلام بابا زیارت ته څیرمه یو ستر پارک د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. چارواکي وایي دغه پارک په 306 جریبه ځمکه کې د 219 میلیونو افغانیو په ارزښت رغول کېږي. دوی وایي دا پارک د سلامزي په نوم رغول کېږي او په جوړېدو سره به یاد ولایت خلکو ته ستر تفریحي ځای پیدا شي. د پارک د بنسټ ایښودو پر مهال د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي ویل: په دغه پارک 119 میلیونه افغانۍ لګښت د مهترلام ښاروالۍ او 100 میلیونه د خصوصي سکتور له لورې لګول کیږي. الکوزي زیاتوي د سلامزي پارک په لومړني ټولو سهولیتونه ولري او چارې به یې د 3 کلونو په موده کې پای ته ورسیږي. هغه زیاتوي چې د دې پارک د ساختماني چارو له بشپړېدو سره سم به په پارک کې یوه 15 ستوریزه هوټل، د اوبو حوض، د سړکونو اساسي پخول او لسګونه هټۍ هم ورغول شي. د په خبره په لغمان کې د بیکارۍ د ختمېدو په موخه به د دغه پارک په چارو کې 80 سلنه کارګر راستانه شوي او داخلي به بې ځای شوي وګړي وي. په ورته مهال د لغمان والي محمد آصف ننګ د پارک د بنسټ ایښودو پر مهال ویل: د پارک چارې به په دقیق ډول څاري څو ژر او په سم ډول ورغول شي. والي د ښاروالۍ مسؤلینو ته د چارو د کیفیت او ګړندیتوب په برخه کې هم جدي سپارښتنه وکړه خو په سم ډول یې ورغوي. والي وایي د جمهور رئیس د حکم مطابق به د پارک د یوې ښې او مثبتې نومونې سربیره د مهترلام بابا د زیارت تاریخي برم لپاره خورا ښه ثابت شي. د لغمان والي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د غصب پر وړاندې کلکه مبارزه کوي او هیڅ غاصب ته به د غصب اجازه ورنه کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي. دی ګواښ کوي چې که هر څوک یې د غصب پر مهال ونیول د قانون منګلو ته به یې وسپاري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.